سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې موږ غواړو د کمپیوټر په تاریخچې باندې وغږیږو. که تاسو هم د کمپیوټر د تاریخچې په اړه معلومات لرئ، لکه چا جوړ کړی، په کوم کال کې جوړ شوی، د هارډویر بخش چا جوړ کړی، د سافټویر بخش چا جوړ کړی، څنګه دومره پیشرفت کړی، له کومو ټکنالوژیو نه په مرور د زمان په کمپیوټر کې استفاده شوې ده. که د دې سوالونو د جوابونو په لټه کې یاست، نو انشاءالله په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته دا ټول سوالونه ځوابوو. نو لطفا تر اخره موږ سره دا ویډیو وګورئ. سلامونه دوستانو، تاسو ټولو ته د کمپیوټر ابتدایي کورس ته ښه راغلاست. وایم زه یم ستاسو ورور نور زمان ظهیر سادات، او اوس مهال تاسو ګورئ نور اکیډمي چینل. دوستانو ډیر خوشحاله یم چې تاسو په دومره چینلو کې زموږ چینل انتخاب که. انشاءالله موږ به هم کوشش کوو چې تاسو ته په بهتره توګه باندې ویډیوګانې جوړې کړو او په هفتهواره توګه یې تاسو ته اپلوډ کړو، ترڅو تاسو هم ترې په بهتره توګه استفاده وکړئ. دوستانو یو وړکی غونې خواست تاسو نه کوم، که موږ چیرې په دې ویډیوګانو کې مشکلات درلوستل او تاسو پوه شوئ زموږ په مشکلاتو باندې، نو لطفا د کومنټو کې موږ ته د ورونو په حیثیت باندې ووایئ، ترڅو موږ هم کوشش وکړو چې د خپل د درسونو کیفیت نور هم لوړ کړو. نو تاسو موږ سره همکاره اوسئ. انشاءالله دا چینل موږ د پښتنو د ترقي لپاره جوړ کړی، نو موږ باید ټول پښتانه سره یو ځای د خپل د پښتو لپاره خدمت وکړو. نو راځئ دوستانو خپل ابتدایي کورس شروع کړو. دوستانو د ټولو نه مخکې د کمپیوټر د ارزش لپاره غواړم یو څو دقیقې تاسو سره وغږیږم. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږو، کمپیوټر په ننني عصر کې یو مهمترینه وسیله سوې ده. نر او ښځه، ځوان او زوړ، ټول نن سبا مجبوره دي د کمپیوټر نه استفاده وکړي، او خصوصا زموږ ځوانان که د وظیفې په لټه کې دي او یا هم د کتاب لیکل یا ورته مسایل د انټرنیټ نه استفاده کول، ایمیل کول او دې ته اړوند مسایل نن سبا ټول د کمپیوټر سره مرتبط دي. او څو چې موږ په کمپیوټر باندې پوه نسو، نو بدبختانه نسو کولی چې خپل دغه رنګه مشکلات حل کړو. نو د همدې په اساس موږ هم د کمپیوټر ابتدایي کورس جوړ کړی. انشاءالله دا کورس له 0 نه تر 100 پورې ده، یعنی موږ به د کمپیوټر اساسات، هغې نه بعد د وینډوز او همداسې ورته تر اخره پورې موږ تاسو ته د کمپیوټر تدریس کوو. نو دوستانو موږ در سره حمایت کوي. راځئ چې خپل ابتدایي کورس شروع کړو. دوستانو اولینی شی چې زه غواړم په دې کورس کې پرې وغږیږم، هغه د کمپیوټر تاریخ ده. دوستانو که موږ خپل تاریخ ته وګورو، اولینی انسانانو د خپل د محاسباتو لپاره به خپل ګوتې استفاده کولې، یعنی د ګوتو نه به د خپل د محاسباتو لپاره استفاده کوله او عادات به د هغې سره جمع کول، چې دا یو ډیره سخته لاره وه د محاسبې لپاره. نو په همدې اساس د هغې وخت دانشمندانو د دې تلاش وکړ چې یو وسیله جوړه کړي چې وکولی سي بهتره د هغې سره محاسبه کوی وسي. نو هغو راغلل یو وسیله یې جوړه کړه چې په نوم د ابکس ورته وایي. ابکس یوه ابتدایي وسیله وه چې تاسو یې په تصویر کې هم ګتلی شئ، د یو څو مورونه تشکیله سوې وه. نو په دې سره به د بابل او د چین او د مصر خلکو د خپل محاسبات انجام کول، او له همدې لارې کوم ابتدایي محاسبات چې ول په مرور د زمان سره به هغه محاسبه کول او خپلې نتیجې به ترې اخیستلې. د هغې نه بعد دانشمندانو کوشش وکړ چې د دې نه پیشرفته ماشین جوړ کړي او وکولی سي د محاسبات په ډېر اسانه توګه باندې وکړي. نو هغه اډینګ ماشین و چې پاسکال جوړ کړی، چې تاسو وینئ پاسکال ډېر اختراعات لري. یو د هغې اختراعاتو نه دغه د جمع و تفریق ماشین و. د داسې ماشین جوړ کړی چې جمع و تفریق به د هغه زمان کې کولی سو، او دا ماشین د خپل د پلار د سهولت لپاره جوړ کړی، ځکه د پلار د مالیاتو په بخش کې کار کوو او هغه به ډیره سختی لیدله چې کله به محاسبات انجامول. نو پاسکال د دې لپاره چې د خپل د پلار په ژوند کې یو وړوکی غوندې سهولت راولي، نو دا ماشین جوړ کړ. هغې نه بعد مستر لیبنیتس یو ماشین جوړ کړ چې هغه ته موږ د پاسکال پیشرفته ماشین ویلی سو، ځکه د پاسکال ماشین صرف جمع و تفریق عملی کولی سوی، مګم د لیبنیتس ماشین کولی سو ضرب و
تقسیم هم اجرا کی. نو تاسو په تصویر کې لیدلی سئ دا ماشین د لیبنټس ماشین و چې دی بر علاوه د جمع تفریق نه ضرب و تقسیم هم کولی سو. نو دوستانو تاسو د کمپیوټر تاریخچه ګورئ چې په مرحله واره توګه کمپیوټر پیشرفت کړی. همداسې ننني پیشرفتونه ټول د دغه خلکو د افتخاراتو باعث دي، ځکه دومره تلاش کړی چې موږ نن داسې کمپیوټر ته رسېدلی یو. نو دې نه بعد دوستانو یو بل ماشین چې په نوم د ډیفرنٹ انجین ماشین و دا جوړ شوی، دا چارلز بابیج جوړ کړی ده چې دې ته موږ یو څه پیشرفته ماشین هم ویلی سو. دا که څه هم الکترونیکي نه و خو بیا هم یو ډیر مفیده ماشین ورته ویلی سو چې دا اولنی کمپیوټر د خلاصه تاسو لیدلی شئ په تصویر کې دغسې یو ماشین و چې دا چارلز بابیج جوړ کړی و او له دې نه استفاده کوله. دوستانو دې نه بعد چې کله دا ډیفرنٹ انجین چارلز بابیج جوړ که نو ده ته دا سوچ ورغی چې موږ باید داسې یو ماشین جوړ کړو چې هغه خپله وکولی سي اتومات کارونه وکړي بې د انسان د قوې نه، او همچنان هغه قابل د پروګرامېدو اوسیږي تر څو موږ هغې ته پروګرام ورکړو او هغه د هغه پروګرام په اساس باندې موږ ته کارونه وکړي. نو د انالیټیک انجین ماشین طرحه وړاندې کړه، ویلې چې باید موږ دغسې یو ماشین ولرو چې دا اتومات کار وکړي بې د انسان د قوې نه. او دا که څه هم تکمیل نشو د هغې زمان په وخت کې، ځکه په هغې وخت کې دومره زمینه د ماشین ته مساعده نه وه چې جوړ شي، ځکه کمبوتیات د هغې وخت ډیر زیات ول. او دغه کمپیوټر د 15 خصوصیاتو درلودو سره د جهان اول کمپیوټر څه که موږ وګورو نو چارلز بابیج ماشین اولنی هغه کمپیوټر ده چې د اوسني کمپیوټر تقریبا خصوصیات په خپل هغه کې درلودل. ده ویلې چې باید دا کمپیوټر دغه 15 خصوصیات ولري. اول خصوصیات دا و چې د ورودي وسایلو یو وسیله ولري، لکه نن چې موږ ګورو ماوس ده، کیبورډ ده، نو ده دا طرحه ورکړه چې باید کمپیوټر دغسې یو وسایل ولري. بل د حساب کولو برخه ولري، یعنی ماتیماتیک یونټ ولري تر څو هغه محاسبه وکړي. د کنټرول برخه چې په دې تمام پرزجات د کمپیوټر د هغې برخې سره کنټرول سي، او همچنان د معلوماتو د ښودلو وسایل لکه نن سبا چې موږ ګورو دغه مانیټورونه چې دي دغه د هغه طرحه وه. او بل د اولیه معلوماتو ذخیره کولو برخه، یعنی باید موږ داسې یو کمپیوټر جوړ کړو چې هغه وکولی سي زموږ معلومات په خپل حافظه کې ذخیره کی. نو دا ګورئ چې چارلز بابیج ده چې دې ته پلار د کمپیوټر په دنیا کې وایي. نو دې نه بعد چې لکه څنګه چې پوهیږو کمپیوټر دوه بخشه لري، یو ته هارډویر وایي بل ته سافټویر وایي. نو د هارډویر بخشه خو په دغه مرحلو کې جوړه شوه چې موږ وویلې. نو دې وخت کې ادا چې یوه ښځه ده دی یو پروګرامینګ لنګویج، یعنی د یو پروګرامېدو ژبه د کمپیوټر لپاره جوړه کړه چې دې ته ادا لنګویج وایي، او دا یې دغه د چارلز بابیج د کمپیوټر لپاره جوړه کړه. نو دا ژبه په 1909 کې په مستقله توګه په رسمي توګه د MS اډا په نوم باندې ونومول شوه چې تاسو هم تصویر ګتلی سئ. نو دا د دې ژبې نه اوس هم په نظامي او ملکي تیاراتو کې استفاده کیږي، خو په خلاصه توګه که ووایو د کمپیوټر پلار که وګورو چارلز بابیج او مور هم MS اډا ده. دوستانو دا کوم تاریخ چې موږ مطالعه کړ دا ټول میکانیکي کمپیوټرونه ول، یعنی برق ته ضرورت نه درلوده. خو په آخرینی کالونو کې انایک جوړ شو چې الکترونیک نمریکل انټیګریټر ان کلکولیټر ماشین ورته وایي. دا یو پیشرفته او یو عظیمه کمپیوټر و چې واقعا ډیر خصوصیات د اوسني کمپیوټر سره مشابه ول چې تاسو تصویر کې کتلی شئ. دوستانو دا اکریتو ماچلی په 1946 میلادي کال کې جوړ کړ. دا کمپیوټر په جنگ جهانی دوم کې عملا استفاده سي، یعنی لدې نه په جنگ جهانی دوم کې کار اخیستل سوی، او د دې حجم 15 فوټه و. دا ډیر غټ کمپیوټر و، یعنی د دنیا غټ ترینه کمپیوټر همدا و، او وزن 10 ټنه و.
او د پروګرامېدو قابلیت یې درلوده، یعنې ده ته په انسان پروګرام ورکو، د هغه پروګرام په اساس به یې کار کوو. اما د دې پروګرامېدو یو مشکل و چې په دستي توګه به ته هر پروګرام غوښته نو ده ته به دې په دستي توګه ورکوو او د حافظه هم نه درلودله چې څو دا پروګرام ذخیره کړي. مقصد یو پیر به د پروګرام ورکوو، همغه به یې په ذهن کې درلودل او د همغه په اساس به یې کار کوو. حافظه یې نه درلودله چې موږ وویلې، خو دا کمپیوټر 200 مرتبې سرې و د هغه نورو کمپیوټرونو نه چې کوم موږ وویلې چې د لیبنټس ماشین و که د پاسکال ماشین و، د هغو نه دا پیشرفته و. دوستانو دې نه بعد یو مشکل چې په کمپیوټرو کې پاتې سوی و هغه د دې و چې کمپیوټر باید حافظه درلودلی او باید یو مستقله پروګرام سره پروګرامېدلی او هغه یې په خپل ذهن کې درلودلی او د هغې په اساس یې کار کولی. نو د دې لپاره ایډواک یا الکترونیک ډسکریټ ویریبل اټوماتیک کمپیوټر جوړ شو چې تاسو یې تصویر کې لیدلی شئ. دا ایډواک کمپیوټر ده چې دا وان نیومن په 1952 کال کې جوړ کړی. د کمپیوټر حافظه درلودله، یعنی حافظه د پروګرامېدو او ذخیره د ډیټا لپاره درلودله. نو دا ته موږ یو تکمیله کمپیوټر ویلی سو. دوستانو دا وه د کمپیوټر یوه لنډه غوندې تاریخچه چې امید دی تاسو به څه ناڅه برداشت یې کړی، او که غواړئ چې تاسو یې په تفصیل سره وګورئ د بي بي سي راپور د هیسټوري اف کمپیوټر باندې که چیرې په یوټیوب کې سرچ کوئ نو مکمل تاسو کتلی شئ. د کمپیوټر یوه ډیره عظیمه دنیا ده، د ډیره په سختي باندې پیشرفت کړی او دې ځای ته رارسېد. دوستانو راځئ په یو بله برخه د کمپیوټر خبرې وکړو چې کمپیوټر څنګه وړوکی شو. موږ خو پوه شو چې د کمپیوټر تاریخ دغسې و او دې حد ته او داسې جوړ شو، خو اوس په دې باندې خبرې وکړو چې کمپیوټر څنګه دومره وړوکی شو. دوستانو اولنی نسل د کمپیوټر چې وګورو چې مطالعه یې کولو 1946 نه تر 1958 نو د کمپیوټرونو له دغه ټکنالوژي نه استفاده کوله چې دې ته وایي واکیوم ټیوب. واکیوم ټیوب ټکنالوژي ډیره ستره ټکنالوژي وه او همدا و چې د کمپیوټر سایز په دې مرحله کې ډیر ستر و او کمپیوټر په ډیر سختي به استفاده ترې کېدله او ډیر غټو نظامي بخشو کې به له دې نه استفاده کېدله. خو بالاخره بیا کمپیوټر دوام نسل چې کله موږ ګورو له 1958 نه تر 1959 نه تر 1964 د ترانزیستور نه استفاده ده، یعنی دا د دې باعث چې کمپیوټر وړوکی سي. تاسو په هغه کې کتلی شئ دغې ته یو ترانزیستور وایي. دا ترانزیستور د دې سبب شي چې کمپیوټرونو حجم کم سي او کمپیوټر وکولی سي په نورو بخشو کې هم ترې استفاده وکړي. دوستانو دریم نسل که موږ مطالعه کوو له 1965 تر 1970 کالو پورې و چې دا د آی سي نه استفاده وه. آی سي چې ته وایي آی سي یعنې داسې یوه وسیله وه چې هغې کې څو ترانزیستوره به جای کېدل او همدا د دې سبب شو چې کمپیوټر سرعت هم پیدا کړي او حجم هم کم سي. پس لغې څلورم نسل چې 1971 نه تر ننه پورې چې 2022 ده د آی سي په منځ کې د څو میلیونو ترانزیستورو ځایول، یعنې دانشمندو په داسې یو طرحه کار وکړه چې څو میلیونه ترانزیستوره به په یو آی سي کې ځایول چې تاسو یې دلته تصویر کې کتلی سئ او همدا د دې سبب شو چې کمپیوټرونه نن حتی په لاس کې وګرځول سي، په جیبونو کې وګرځول سي او ډېرو مختلفو بخشو کې استفادې وسي. دوستانو پنځم نسل له نن نه تر آیندې پورې چې دې ته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس. دوستانو دا به داسې یو کمپیوټر وي چې دانشمندان وایي دا به خپله فکر کوي او خپله به له دې جامې نه زده کړه کوي او د هغې زده کړې په اساس به کار کوي. لکه مخکې موږ ویلې چې کمپیوټر پروګرامېږي، اوسنی کمپیوټر هم چې موږ وګورو دې ته یو فرمان ورکول کېږي او دا د دې په فرمان باندې کار کوي. خو دا به دغه پنځم نسل به داسې کمپیوټرونه وي چې دا به خپله زده کړه کوي، فکر به لري او احساس به لري چې مثالونه یې اوس کتلی شئ چې لکه ریپورټ دا او دغه نور ورته مسایل. نو دوستانو دا به د کمپیوټر یوه لنډه تاریخچه چې موږ تاسو سره شیر کړه، نو امید دی چې تاسو به خوښه شوي وي.
دوستانو که تاسو کوم سوال لرئ د کمپیوټر د تاریخچې په اړه نو کمنټونو باکس ستاسو په خدمت کې ده. که انتقاد لرئ هم یې ویلی شئ. انشاءالله موږ تاسو نظرو ته احترام لرو. موږ به ستاسو نظرونه په ډېر دقت سره لولو او که څه پیشنهادونه هم درلودل انشاءالله موږ به یې په آینده ویډیوګانو کې هغه ته پام کوو. نو نور اکیډمي ستاسو اکیډمي ده، د پښتنو اکیډمي ده. نو دوستانو د خپل د پښتو سره د مینې په اساس مونږ حمایت کوي تر څو مونږ وکولی شو نورې ویډیوګانې تاسو ته